تیر ویډیو کې چې دا ټیبل راوستو دلته کې په مین دغه کې او هغې له مونږه مختلف دغه ورکړل. اوس دلته کې ګیم نیم به ډسپلی کوي، ګیم ډیټ به ډسپلی کوي او ګیم ټایم چې دی ګیم وینیو. او که دا زه د دې دا یو ټکی کیپیټل کم دا به داسې صحیح ټیک شوه. ګیم ډیټ، ګیم نیم اینډ ګیم وینیو دا به دلته کې ډسپلی کېږي. خو زه به یو کار وکړم چې دې ټیبل چې دی دې له مارجن ټاپ ورکړم 4 چې دا د ټاپ نه لږ راښکته شي. دغه شان صحیح دی. او اوس که په دې کې مطلب موږ دا یو کس شو د دلته کې لیټ سپوز ټایم دی، زه دې ځای کې یو ټایم سلیکټ کړم ټیک. داسې کار نه کوي نو دلته به زه ولیکم 12 18 3 04 24 PM. لیټ سپوز دا یو ټایم دی، دا به ټایم راشي. وینیو چې پکې زه لیک ولیکم لیټ سپوز ګراوند به پکې صرف ولیکم او دلته کې پکې هسې ولیکم چې کرکټ ټیک. او دا آی ډي 1 شوه، دا شو ټیبل رو یوه، دا به ډوپلیکیټ شي 2 3 4 5 6 څونه ریکارډ شي هغه همره ریکارډز به په دې کې راتلی شي. بیا نو زه به داسې کار وکړم دا به کم 2 او دا به کم اوسي کې هاکي او دا به کم چې 4 نو به شي چې 24 14 دا به کم 3 4 چې صرف دا ویو پې لږ برابر ښکاري 5 6 ټیک شو. نو دغه شان مختلف ګیمز چې دی هغه به په دې کې مونږه ایډ کوو. او په دې کې غلطي دا ټي ډي راغلي ده، ټي ډي مونږ 2 پیرې دغه کړی دی، دا به کې لږ بد غونته ښکاري ټیک. دې نه به هم دا ټي ډي دغه کوم صحیح شو. نو دغه شان څونه ریکارډس چې دی هغه به دغه کېږي. اوس په دې کې به یو آپشن دلته بل پکار دی د ایډیټ، چې زه کله کې په هغې ایډیټ باندې کلیک کړم نو چې دا کم کس چې دی د ده څه ډیټا ده د دې هغه پیج ما ته د ایډیټ ته بوځي او د ده ډیټا په هغې کې مونږ ایډیټ کولی شو ټیک ده. نو په دې کې به یو بل دغه پکاري ټیبل هیډینګ دا شته چې کوم دی دا به ډوپلیکیټ کو او دلته کې به زه دې له ورکړم چې ایډیټ ټیک. او په ایډیټ کې به زه دلته کې یو بل کالم والم او په دې کې به زه دلته کې واخلم بټن او کلاس په دې له واخلم، بلکې بټن نه دا به زه 8 ټیګ او کلاس په زه دې له ورکړم چې بټن او بټن سکس دغه پرایمري ټیک. او زه به دې ته لیکم چې ایډیټ او دا به داسې شي ټیک ده. نو دغه شان دا ټول چې دي که موږ په دې باندې ګرین کلر ټرای کړو چې ګرین به څنګه وي نو ګرین به صحیح، که موږ پې سیکنډري ټرای کړو دا سکسس چې دی دا کلر به په دې کې صحیح ښکاري ټیک ده. مونږ چې کله په ایډیټ باندې کلیک کړو نو بیا د دې نه پس یو کس ایډیټ کولی هم شو. نو دا به زه کاپي کړم او دا به زه دلته هم پیسټ کړم، دلته به یې هم پیسټ کړم، دلته به یې هم پیسټ کړم، دلته به یې هم پیسټ کړم او دلته به یې هم پیسټ کړم. نو دغه شانتې کوم ایډیټ چې دی د دې ځای کې نه به د هر یو کس چې دی هغه مونږ ایډیټ کولی هم شو. دلته کې که پکې بل مونږ بل آپشن واخلو ډیلیټ نو د دې ځای نه مونږ ګیم ډیلیټ کولی هم شو. که مونږ څه ګیم ډیلیټ کول غواړو نو چې په ډیلیټ باندې مونږ کلیک کړو هغه ګیم به د دې سره ډیلیټ کېږي هم. یا مونږ دا بیا داسې هم کولی شو کله یو کس په ایډیټ باندې کلیک کړي نو په هغه ایډیټ کې دي هلته کې ډیلیټ بټن ښایي نو مونږ به د سمپل انټرفیس لپاره سوال چې ایډیټ پی که څوک ګیم ډیلیټ کول غواړي چې کله په ایډیټ کلیک کړي په هغې کې د دننه ډیلیټ بټن وي. نو دلته کې یو پیج وشو، دا پیج چې دی دا د ګیمز په نوم باندې دی ټیک شوه. بیا چې کله څوک په دغه باندې
او په دې کې موږ دلته کې یو هیډینګ اډ کو هیډینګ پکې موږ نه دی اډ کړی هیډینګ به خی په مین کې به موږ دلته کې واخلو h2 او دلته کې موږ وایو چې گیمز ٹھیک شو او دې له به موږ ورکو چې کلاس مارجن y په y اکسس باندې مارجن دی ورکو 4 دې دغه مارجن راغی دا اوس برابر دی دې ټیک ده او ټیکسټ انډرلاین underline text decoration underline چې underline دي د څنګه راځي کته سي underline ورته کوي یو ټیک ته underline شو خادا شو گیمز د گیمز نه پس په بیا په نیکسټ ویډیو کې مونږ چې دی دا سپورتس په وکړو دا گیمز به بر راول سپورتس په خکته دا به پکې وسو کو بیا په نیکسټ ویډیو ته علم وشو دا موډل له دا ووس اولنې چې دی دا به کوم چې گیمز سپورتس صحیح دی دا به پلیر شي پلیئرز سپورتس پلیئرز یا سپورتس په ځای کې ورته کوم چې گیمز خو سپورتس لږ ښه ښکاري که نه سپورتس دا به هم زه سپورتس کمه او دې له به زه دلته لینک هم ورکم دا لینک به شي چې سپورتس ډاټ HTML دا سپورتس صحیح دی گیم لږ ښه نه ښکاري SPORTS دا به سپورتس کم سپورتس ډاټ HTML او دلته کې چې کوم دی پلیر PLAY پلیئرز ډاټ HTML به زه فایل جوړ کړم دا به هغې ته ځي بیا او دغه شان سپورتس آیټمز ډاټ HTML به فایل به جوړ شي دې سره او دا چې کوم دی AWARDS AWARDS ډاټ HTML فایل به جوړ شي دې لپاره به دغه فایلز جوړ کړو نو برابر به یو په هیډینګ کې سی شو هیډینګ کې دا به زه چینج کم دا به اوس کې SPORTS ډاټ HTML نو اوس راغی سپورتس نیم به کم ده او نو دلته گیم اخیستی ټیک شو نو چې گیم دی نو بیا دا هر سره گیم په حساب باندې صحیح ده ټیک ده بس سپورتس ایونټ پیدا به گیم صحیح ده چې گیم صحیح دی نو دا بیا واپس انډو کو AWARDS ډاټ HTML games ډاټ HTML او دا به خو چې گیمز بیا صحیح دی او دا سپورتس په واپس کو گیمز ټیک spelling mistake وکړو M ٹھیک ده زه نیکسټ ویډیو کې پس بیا دا نور کنټینیو کوم